جی کتونکو په داوا کې تاسو سره یو بل انتهایی افسوسناک خبر او بریکینګ نیوز لا کوټه څخه شریکو دا کراچي ګل پلازې د اور لګیدو وروستو نن په کوټه پرنس روډ جنکشن چوک عالم پلازا کې دا نامعلوم وجوهاتو له کبله اور لګیدلې چې له کبله یې د لکونو روپو زیان رامخې ته شوی دی تر دې دمه فایر بریګیډ او ریسکو 1122 ځوانان په دغه اور مړ کولو کې بوخت دي ویل کېږي چې په دغه اور لګیدو له کبله د کروڑونو روپو مالی زیان رامخې ته شوی دی دا وخت د انډس نیوز نیټورک کوټې بیورو چیف او سینیئر صحافي شیرین ګل زموږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی نور تفصیلات په دغې نه اخلو جی شیرین ګل تفصیلات راکوي د دغه جنکشن چوک چې کوم عالم پلازا کې اور لګېدلی تر دې دمه څه معلومات دي او آیا دغه اور تر اوسه مړ شوی که څنګه ډېره مننه دلته کوټې کې څنګه چې په کراچي کې په ګل پلازا کې یو اور لګېدلی او ډېر جاني او مالي نقصانات شوي په دا رقم باندې دلته یو په پرنس روډ جنکشن چوک ورته وایي دلته یو علیم پلازا ده په علیم پلازا کې چې د اور لګېدلی دی ډېر دوکانونه چې دی تقریبا اور پر تقریبا هر سامان یې سوځېدلی دی اوسه پورې چې دی د واقع دغه اطلاع نشته چې دا اور څنګه لګېدلی فلحال ریسکیو فایر بریګیډز اور لګیا دي اور اور چې دی تقریبا لږ خاصه تقریبا بند شوی دی مګر بیا هم چې دی فایر بریګیډ ولاړ دی خپل کاروایي شروع کړې ده مګر فلحال چې دی جاني مالي نقصان هغه تخمینه اوس پورې نشو لګولی چې څه وشو او دا اور څنګه ولګېدلی او زه درته دغه چوک دی چې دلته زیاده ته چې دی فوډ سټریټ دې ته ورته وایي یعنی جنکشن چوک پرنس روډ جنکشن چوک باندې علیم پلازا کې اور تقریبا لګېدلی دی او د دې اور په دغه کې تقریبا جاني مالي نقصانات خو پورې نه دي را معلوم مګر مالي چې دی ډېر نقصانات شوي دي د خلکو دکانونه چې دی بالکل چې کم موبایلونه پکې پراته دا اندر سبزر ته وایم چې دا مارکیټ چې دی په موبایلو باندې مشهور و دلته زیاتره موبایلو کاروبار پکې دی چاهے جوړول والا چاهے خرڅول والا ان جنکشن چوک دی فوډ سټریټ هم ورته وایي دلته زیاتره رش کشه مي ان اوس پورې چې دی د دې اورغه یو نه د معلوم چې دا اور څنګه ولګېدی جی اندرسن ډیره مننه شیرین ګل موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز بل د وړو پارمبیانې ما داخلي کړي د ما د نوسو جو د هغه نورو راغل وي او د یو دوو نوسو مې نه وي راغلی وي دا سو دي تا پیس نه دی داخل کړی چې زه رالم پیس مې وکوت وي پیس دې پروت دی خو تلی نه دی چې هغه مې داخلي کړې ما د هغې داخله کوله دوی ویل ستاسو کاټ سپیر شوی دی دا کاټ داخله وکئ د دې 2 میاشتې پکې ختمې دي وي د